اشرف غني د محمد محقق کور ته تللی و. د اشرف غني دا کار څنګه و، کوم پیغام یې درلود؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. جمهور رئیس غني د حاجي محمد محقق سره غم شریکي او همدردي وکړه. د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غني د ښاري نړیوالې مجمعې لسمه ناسته کې له ګډون وروسته چې د متحده عربي اماراتو پلازمینه ابوظبي کې جوړه شوې وه، نن ماسپښین بیرته هیواد ته راستون شو. جمهور رئیس د حامد کرزي بین المللي هوایي ډګر ته له رارسېدو وروسته د استاد حاجي محمد محقق زوی محمد باقر د مړینې په خاطر د غم شریکۍ لپاره د نوموړي کور ته ولاړ. جمهور رئیس غني په داسې حال کې چې د ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمدالله محب او د جمهوري ریاست ستر سلاکار ډاکټر فضل محمود فضلي ملتیا کوله. استاد حاجي محمد محقق ته د غم شریکۍ پر مهال محمد باقر محقق ته د خدای تعالی په دربار کې د فردوس جنت دعا وکړه او هلته یې د تعزیت کتاب کې خپل تاثر ولیکه. استاد محقق د جمهور رئیس د راتګ او د محمد باقر محقق کورنۍ او دوستانو سره د هغه د غم شریکۍ او همدردۍ مننه وکړه. د یادولو ده چې باقر محقق تېره ورځ د خپل ورور حسین محقق لخوا ووژل شو. په هر حال دا چې محقق څنګه انسان د اوسۍ کړي په دې اړه اوس بحث نه کوو، خو یو شی باید موږ تاسې ټول ومنو چې محقق د افغانستان یو لوی قوم هزارهګانو ته یو منلی شخص دی. او زه چې څومره معلومات لرم او که مبالغه ونه کړم، په پخوانیو جهادیانو کې ښایي محقق هغه کس وي چې تر ټولو زیات پلویان دې ولري. او د ولسمشر غني دا کار د هغه اخلاق او لوی ښکاره کوي چې ټولې سیاسي مسلې او جنجالونه چې له محقق سره یې لرل یوې خواته کړل، او بل دا کار د قومونو ترمنځ نفاق ختموي. او د ولسمشر غني دا کار د جو بایډن خبرو ته کلک جواب او د هغه پر مخ کلکه سپېړه ده چې ویلي وو افغانان هیڅکله هم یو ملت نشي کېدی. په هر حال تاسو د محمد اشرف غني د دغه کار په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه م راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.